سلامونه ونیکې هیلې. زه مسافر له افغان ټیک په له خوا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ چې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې اتومات ډول عکسونه چې زموږ میسنجر لخوا زموږ په میمري کې یعنې ګیلري ته ډاونلوډ کیږي نو دغه څنګه موږ بند کړو. ډېرو زیاتو ملګرو دا ریکویسټ کړی و چې څنګه کولی شو چې دغه عکسونه اتومات ډول بند کړو. نو اول به موږ خپل میسنجر کې داخل شو. پس له هغې به موږ سیټینګ ته لاړ شو او بیا فوټوز اینډ میډیا باندې به موږ کلیک وکړو. دلته یو آپشن دی سیو فوټوز، یعنی اتومات ډول چې دا عکسونه موږ ته راځي دا له دې آپشن بندولو سره هغه عکسونه به بند شي. نو موږ د سیو فوټوز باندې به کلیک وکړو او دا چیک به موږ بند کړو. نو دې بندولو سره به زموږ دغه اتومات ډول عکسونه راتګ به بند شي. او ستاسو څخه گزارش کیږي چې زموږ د چینل افغان ټیک پوهنه هم لایک کړئ او خپل نور ټولو ملګرو